زموږ د نن ورځې د مشاعرې په پیل کې د پښتو ژبې تکړه او نامتو شاعر ښاغلي پیوان صاحب څخه هیله کوو چې سټیج سر ته تشریف راوړي او خپل شعر ستاسو په وړاندې کړي. محترمو حضارو، ما یو شعر لیکلی دی، عنوان یې دی د کلي هدیره. د یو کلي هدیره کې دوه سپېره ماشومان ناستو، دوه ناپایه لکه دوه همزولې لارې، یوه بل ته ویلې ګوره ستا یادېږي هلته کلی شنه نورۍ او د تودې چینې باغونه. بل وویې ستا یادېږي زموږ د شګو لوبې او زموږ خړي کورونه. ماشومان مو شو سپین ږیري د زړو خبرې وایي او دا وختونه لیوني شو د پیړو خبرې وایي. د بل شعر عنوان دی ارمان. را سره و په ځوانۍ کې یو ارمان، لویاوه مې په سینه لکه ایمان. ما به ټوله شپه کیسې ورته کولې د میرویس او د خوشحال او احمد خان. د ویده بخت شوګیري به مې کولې، پاڅاوه به مې سهار لکه اذان. زما تورو تورو شپو کې را سره و اوسېدو لکه خواږه خواږه یاران. یوه شپه چې تورې لړې را خورې وي، ورېده په سرو ګلونو کې باران. یوه توره بسۍ سره چاړه ایستلې، پې لیکلي وو اروا یم د شیطان. وژنم مینه په رڼو رڼو سینو کې، ورانوم د رڼا کلي په انسان. او راپسې دي د ړندو کڼو لښکرې، د ادم له نسله نه ګڼم افغان. نن شپه ستا خواږه ارمان پسې راغلی، په دې لاره مې لیږلی و امان. او په سرتوره یې زما سینه سوری کړه، کې شهید یې که د مینې کې شهیده یې کړه مینه د انسان. او اوس ډېره په ډېره ګرځمه یارانو، په شعرونو ټوله و مخپور افغان. تشکر.